سلامونه او نیکی هیلې نوې درس ته ښه راغلاست. نن به موږ یو څو لغاته د انګلیسي زده کړو چې د روزمره کې زموږ په کار راشي. ډے، نایټ، ویک، month، year، time، weight، date، evening، morning، afternoon. day یا day یعنی ورځ. day څه ته وایي؟ ورځ ته. night، night څه ته وایي؟ شپه. week، هفتې ته week وایي. month، میاشت ته month وایي. کال ته year وایي. وخت ته time وایي. صبر ته wait وایي. تاریخ date. evening ته مازدیګر. مازدیګر ته evening وایي. morning، سهار morning. ماسپښین afternoon. day ورځ، night شپه، week هفتې ته، month میاشت، year کال، time وخت، wait صبر، date تاریخ، evening مازدیګر، morning سهار، afternoon ماسپښین. نو دا هغه لغات دي چې زموږ روزمره په کار راځي. بل درس کې به انشاءالله یو څو کنورسیشن هم زده کړو.